ډیر برکت ناک دی هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ ترڅو چې د ټولو نړیوالو لپاره آگاه کوونکی وي. هغه ذات چې د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچاهۍ کې څوک شریک نشته. هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه. خلکو له هغه پرته داسې معبودان ونیول چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې په خپل هڅول کی په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټه یا زیان واک نه لري او نه مرګ په واکه ده او نه ژوند او نه هم بیا ژوندۍ کول. او هغه کسانو چې کافر شوی دی وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شاید چې دغه سړی په دروغ رامنځته کړی دی او جینو نورو خلکو په دې کار کې له سره مرسته کړې ده. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي. وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوی شیان دي چې دای نقلونه کوي او هغه د سحر او ماښام اورول کیږي. اے محمد دوی ته وای چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او اسمانونو پر راز پوهی. حقیقت دا دی چې هغه ستر بخښونکی او مهربان دی. وای دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولې دته کومه پرېخته ونه لېګل شو چې د سره و او پر نمونونکو باندې ګواښ کولای. یک نور هیڅ نه وای دته کومه خزانه را کوزه کړای شوی وای یا د کوم باغ وای چې له هغه نه په ډاډینه روزي ترلاسه کولای. ظالمان وای تاسو خو په یو کور وهلي سړی په سر روان یې. وګوره دوی څنګه عجیب دلیلونه درته وړاندې کوي. دا سلار ورکی دي چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي. ډیر برکت ناک دی هغه ذات چې کو غواړي د دوی له ټاکلو یاد کړای شو شیانو څخه هم زیات درکولای شي. یو نه ډیر باغونه چې تر هغه لاندې ویالې بهیدونکي وي او لوړې دنګې ماڼۍ بلکې هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره مونږ ته او جن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. هغه یعنی دوزخ چې کله لری څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو आवाजونه واوري او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننويستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډیر مرګونه وغواړي. نو دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت خده او که هغه جاودانی جنت چې له خدای ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوی ده چې د هغو د کروڑو مکافات او د هغو د سفر ورسته پړاو بوي چې په هغه کې به د هغو هر غوښتنه ترسره شوی وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یو واجب الادا یعنی د ترسره کولو وعده ده. او همغه ورځ به وي چې کله ستا پروردگار دغه خلک هم را ایثار کړي او د دوی هغه معبودان هم راوبلی چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندگی کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو زما دغه بندگان گمراه کړیو او که دوی په خپل له سم لارې نه اوختي بي لارې شوی. هغوی به ارزو کړي پاک د استازات زمونږ لپاره خو د دې مجال هم نو چې له تاسو خبرته کوم بل څوک خپل سرپرستونی شو خو تا دوی او د دوی پلرونو نیکونو ته خې د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړ یعنی ستاسو یاد نه غافل شو او په هلاکت کې ولویدل. دا غصب دروغ غنی هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هغه خبرې چې نن تاسو کوي بیا به نه تاسو د خپل هلاکت مخنیوي وکړای شي نه بل کومه خوا څخه مرسته ومندل شي. او هر څوک چې له تاسو نه ظلم وکړي په هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. اے محمد لته مخکې چې موږ هر څومره پیغمبران لیږلیو هغوی ټول هم خواړه خورونکي او په بازارونو کې ګرځیدونکي خلکو. په اصل کې خو موږ تاسو دیني د دینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولې یاست. آیا تاسو صبر کوئ؟ ستاره به هر څه ویني. کوم کسان چې زموږ حضور ته د وړاندې کېدو فکر نه لري هغوی وایي ولې موږ ته پرېختې نه را لېږل کیږي یا دې موږ خپل رب وینو
دوی په خپل نفس کې ډیر مغرور شول او په خپل سرکشي کې لچتي ووتل. په کوم ورځ چې دوی پرېختي ویني هغه به د مجرمانو لپاره د تزيري ورځ نه وي چې غبکړي چې خدای ته پناه ورو او هر څه چې د هغو کړو وړي مونږ به هغه را واخلو د دوړي په څیر به والوزو. یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په خود ځای کې هستوګن وي او د حشر د سخت غرمې تیرولو کولې ډیره به ومومي. په هغه ورځ به په اسمان تیرونکې و ورېز څرګند شي او پرښتې به کتار کتار را کوزي کړای شي. په هغه ورځ به حقيقي پادشاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخت ورځ وي. ظالم انسان به خپل لاسونه چې وایي به کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. هې زما بدبخته کاش کې ما فلانای سړی په دوستۍ سره نه وای نیولای. هغه تیر وېستلم هغه نصيحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بے وفا ثابت شو او پیغمبر به وایي چې ای زما ربا زما قوم دغه قرآن پرې خودلای. ای محمد مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستاسو لپاره ستاسو رب لار کوونکی او مرستندوی کافی ده. منکران وایي په دې سری باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نکړل شو. هو دا څه ځکه شوی دی چې دا په خشان مونږ ستاسو په ذهن کې کېنو او د همدې غرض لپاره مونږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلا بیلو برخو بڼه ورکړل. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تاسو کومه بي سابقه خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي د هغې سم جواب مونږ په خپل وخت ته درکړ او په ډیر ښه ډول سره مو خبره روښانه کړ. کوم کسان چې په مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډیر نه وړه او د هغو لار په نهایي درجه غلطه. مونږ موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستيال په توګه ملګری کړ او هغه ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشي چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي. په پای کې مونږ هغه خلک تباه کړل. د نوح د قوم همدغه حال شو چې کله پیغمبران دروغ جنو ګڼل مونږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یو نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره مونږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. د نوح د قوم همدغه شان عادیان، سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شو. له هغونه هر یو ته مونږ د مخکنیو تباه کیدونکو مثالونه وړاندې کړل او په پای کې هر یو متار مار کړ او پر هغه سیمه باندې خو دوی تیر شوی دي چې ډیر ناکاره باران پرې اورول شوی. دوی به د هغه حال نه وی لیدلای خو دوی له مرګ وروسته د بیا ژوندون هیلمن نه دي. دوی چې کله تا ویني نو ملنډې در پورې وایي وای آیا دا سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه را لېږلی دی؟ د خو به مونږ بیلاری کړي د خپل معبودانو څخه به یاړولي وای که مونږ د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. هغه وخت لري نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپل څرګند شي چې څوک په گمراهۍ کې لري وتی. ته کله د هغه چا حالت دي شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولای وي؟ آیا ته پر سم لار باندې داسې چا د راړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیري چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خود څارویو په شان دي بلکې له هغونه هم حقوه. ته نګوري چې ستاره په څه ډول سیوری خوروي؟ که هغه غوښتي وای نو هغه به دایمي ساکن سورې ګرځولای. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو. بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری قرار خپل لوري ته راغونډو او هغه د همغه الله ذات چې شپه ستاسو لپاره جامه او خوب د آرامۍ سبب او ورځې د ژوندۍ پاتېدو وخت یعنی د ژوند فعالیت وسیله وګرځوله.
او هماغه ذات چې د خپل رحمت په مخ کې بادونه د زیری په توګه لیږي بیا له اسمانه پاکي او بنازلوي څو چې د هغو په وسیله یې ومړز مکه ژوندۍ کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوب کړي دغه کارنامه مون بیا دوی ته ورخیو ترڅو چې دوی یو څه درس واخلي او زیاتره خلک د کفر او ناشکری څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوړه کولو څخه انکار کوي که زمون خواکه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاتولای نو ای پیغمبر د کافرانو خبره هیڅ کله ممنه او دا قران د سره واخله له هغه سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه سره یو ځای کړی دي یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده یو خند دی چې هغه له ګډیدلو نه ساتلای منع کړی دی او هماغه ذات دی چې له اوبونه یو بشر پیدا کړ بیا له هغه نه د نسب او خیشاوندۍ دوه بیلې لړۍ وغځولې ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی له دغه خدای پرته خلک د هغو بندگی کوي چې نه دوی ته ګټه رسولای شي نه زیان او د دې لپاره نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځیدلای دی ای محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لګلای دوی ته وایي چې زه په دې وظیفه باندې له تاسو نه څه اجرت نه غواړم زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لار غوړه کړي دوی ته وایي ای محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی د هغه لستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه د خپل بندگانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبر توب کافی دی هغه ذات چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلاند شو رحمان خدای د هغه د شان کله چې دوی ته ویل کېږي چې رحمان خدای ته سجده وکړي نو وای رحمان سوي ته چې څوک وای نو موږ به هغه ته سجده کوو دغه بلنه د حقوق کرکه برعکس لا زیاتوي کومه ګټه نه کوي ډیر مبارک دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو ډیوا او یو ځلاند سپوږمۍ رڼا کړه هغه ذات دی چې شپه او ورځ یو د بلې جانشینه کړه د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر وستونکی شي د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع زی او که جاهلان مخ ته راشي نو وای تاسو ته سلام هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زمون پروردګار مونږ د دوزخ له عذاب وساته د هغه عذاب شدید او دائم پاتې کیدونکی دی هغه خو ډیر ناکاره استوګنځای او ځای دی کسان چې کله لګښت کوي نو نه به ځای لګښت کوي او نه بخیلی بلکې د هغو لګښت دغه دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی هغه نفس په حق نه وژني چې خدای حرام کړی او نه د زنا مرتکب کیږي او هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي هغه کسان چې د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په هغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي مګر دا چې چاله دغه ګناهونو څخه ورسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل کړی وي دغه خلکو به دی به الله په نیکیو بدلی کړي او هغه خیر بخونکی او خورا مهربان دی څوک چې د توبې په ویستلو نیک عملي غوره کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغ شاهدی نه وایي او که په کوم باندې شي باندې ورشي
نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. هغه ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پر ځان وړون کون نه چوي، یعنی دغه پند او نصیحت نه لیدلای نه نیسي. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زمون پروردګاره مونږ ته خپل میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنی هغه ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او مونږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. دغه دي هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي. وی به د تل لپاره هلته اوسیږي، څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. ای محمد خلکو ته ووایه زما رب تاسو ته څه اړتیا لري که تاسو هغه ونه بلئ. اوس چې تاسو د دروغ نسبت کړی دی ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي.